د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویل له جګړې څخه څه نه جوړیږي، د افغانستان ستونزې د خبرو له لارې حل کیدی شي. احمد مسعود ویلي موږ باید یو بل غږ ومنو، دا د کمزورۍ نښه نه ده بلکې د افغانستان د جوړولو یو ښه تګلاره ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان روان کړکېچ پوځي حل لاره نه لري او ټولې سیاسي او نظامي خواوې باید د خبرو میز ته کیني. نوموړي په تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې جګړه یوازې د ولس کړاوونه زیاتوي او هیواد نور هم له بې ثباتۍ سره مخ کوي. احمد مسعود ویلي په تیرو څو لسیزو کې ثابته شوي چې وسله شخړه هیڅکله دایمي حل نشي راوستلی. هغه زیاته کړې موږ څو لسیزې جګړه تجربه کړه، پایله یې یوازې ویجاړي، کډوال او د زرګونو افغانانو مرګ و. اوس وخت راغلی چې د عقل، تفاهم او د ملي خبرو اترو له لارې د افغانستان لپاره یو ګډ چوکاټ جوړ کړو. نوموړي ټینګار کړی چې د سولې لپاره تر ټولو مهم اصول د ټولو افغانانو ګډون دی. د هغه په وینا هیڅ ډله نشي کولی د زور له لارې پر ټول ملت خپله خوښه وتپي. احمد مسعود وایي افغانستان داسې سیاسي جوړښت ته اړتیا لري چې پکې د هیواد ټول قومونه، سیاسي جریانونه، ښځې، ځوانان او مدني فعالان ځانونه شریک احساس کړي. د ملي مقاومت جبهې مشر همدارنګه ویلي چې نړیوال ټولنه هم باید د افغانانو د خپلمنځي خبرو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړې چې بهرني هیوادونه د دې جګړې پر ځای د سولې بهیر ته زمینه برابره کړي څو افغانان وکولی شي خپل راتلونکی پخپله وټاکي. احمد مسعود زیاته کړه که موږ رښتیا د یو خپلواک، باثباته او پرمختللی افغانستان غوښتونکي یو نو باید د زغم فرهنګ پیاوړی کړو. د مخالف غږ منل کمزوري نه ده بلکې د سیاسي بلوغ نښه ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا اخی چارې.